ترافیکي لارښود. د درس عنوان مو د صفقت کول یا یو د بل څخه مخکې کېدل. موږ تاسې په عادي اصطلاح کراس ورته وایو، خو دې شي ته باید ستاسو ټولو پام وي. که چیرې په جاده کې د منع صفقت لوحې ووینئ، یعنې په لوحه کې درښودل شوي چې تاسې یو د بل څخه نسئ مخکې کېدلی، یا هلته ګولایي نږدې په هغه ځای کې چې ګولایي یا جاده کمبارئ، نو هلته د منع صفقت لوحې ولاړي. قانون وایي که چیرې ستاسو د سترګو دید کمزوري، نو هم تاسو ته یو د بل څخه د مخکې کېدلو اجازه نشته، ولې چې تاسو مقابل طرف ترافیک نسئ لیدلی. د صفقت دپاره قانون هغه وخت اجازه ورکړې ده چې جاده پراخي، مقابل طرف ترافیک نه را روان، نو بیا کولی سي چې په دې وخت کې د بل وسایت څخه تر مخه سي. قانون وایي که چیرې تاسو صفقت کوئ باید په هیڅ ډول ارنګ ونه وي. چې دا مهمه خبره مو هېره نه سي، هیڅ وسایت حق نه لري چې د بل وسایت څخه پر راسته لاس ووځي، یعنې هغه بیا بل جرم دی. یوازې پر چپه لاس باندې یو وسایت کولی سي چې د بل وسایت څخه صفقت وکړي. د صفقت په وخت کې هغه یو وسایت باید د بل څخه 1 متر لیرې ووسي او خپل سرعت هغه 2 چنده زیات کړي. کله چې په دې باوري سو چې پوره فاصله مې د شا د وسایت څخه ونیول، نو باید د راسته لاس اشارې روښانه کړي او پر جاده باندې په خپل لاس حرکت وکړي. دا پیغام تاسو ته د شا موبلاینو شرکت لخوا وړاندې سو. شا د اعتبار وړ نوم.